अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़ईम इब्रार और तासो गोरे इब्रार क्रिकेट टीवी। संग तास पतर द PSL मेला खत्म शो मुसलसल 2 काल द लाहौर कलंदर टीम फाइनल मैच वो गाटो खवाया तास पता शते च PSL गटून के ओ बेलली लोबडाली त सुमर रुपए मेलाव शुई बेगारा PSL यो जबरदस्त फाइनल मैच तर सर शो चिडर साख मैच शो जके च पयो रन सर वगटले शो यो तरफ तर शाहीन अफरीदी प गाटा बांधे खुशालो खो बल तरफ तर कैप्टन मोहम्मद रिजवान प बिलात मानी जमंग जिले तर ढेर तकलीफ ورسېدو خو خیر دا کرکټ د دا پکې راځي بیګاره PSL गटून के लोबडाली यानी लाहौर कलंदर त 120 मिलियन पाकिस्तानी रुपए ورکړل شوې دین علاوه د PSL फाइनल मैच बेलली लोबडाली ته یعنی ملتان سلطان ته 48 मिलियन पाकिस्तानी रुपए ورکړل شوې چې دا ډېر غټي روپۍ دي د PSL फाइनल मैच ګټل د لاهور کلندر حق زکه چې په PSL کې ټول نه زیاته خرچه یعنی د لاهور کلندر منیجمنت په خپل کلیاریانو باندې ټول نه زیاته روپۍ لګولې ده او بل دې کال د لاهور کلندر ټیم په ډېر جوش او جذبه سره ولوبېدو نو ځکه خو فائنل هم وګاټو زما په خیال باندې کچرته پرې پرونی میچ کې شاهین افریدی په 15 بالونو باندې سلور سلوي خرنزونه نه جوړ کړي نو دا میچ د ملتان سلطان طرف ته تو اورال سلور 15 کال مخکې که تاسو د لاهور کلندر ټیم پرفارمنس وګورئ نو ډېر ډغري خوړلې خو چې کله نه شاهین افریدی ته کپتانی ورکړه نو مسلسل 2 کال ورته ټایټل وګاټو او کله ملتان سلطان د ټیم په حواله سره خبرو کو نو که تاسو په مخکې کلونو کې د ملتان سلطان کارکردګي وګورئ نو هغه مکمل صفر وا خو پر درې کال کې محمد رضوان د ملتان سلطان ټیم داسې راوچت کو چې یقینا په دې خبره باندې محمد رضوان له داد ورکول غواړي او په 2021 کې ول فائنل میچ هم ګټلو PSL 2023 ختم شو بصیر روان د پاکستان او افغانستان سیریز د چې ان شاء الله دغه میچونه به هم انجوای کو نو د لاهور کلندر مینوال ته یو ځل بیا ډیر مبارک شه چې فائنل میچ ګټلې ده نو دا زمنګ نه ویډیو د داسې نورو تازه کرکټ معلوماتو لپاره زمنګ سره اوسئ بل ویډیو کې ملاویږو د الله پامان.